چې دا اوس کم منکرین حدیث کم شبهات را نقل کوي او تاسو یې اورئ دا شبهات اصل کې یو یهودي او ګولډ زهر دا هغه دا ټول په خپل کتاب کې لیکلي کدا غلام احمد پرویز تیر شوی کدا عبدالله چکړالوی تیر شوی کدا تمنا عمادی تیر شوی او که اوس دا نور نوي نوي جدید شاګردان دي دا د غامیدي په شکل کې او د بل په شکل کې دا اصل کې د هغه یهودي لټریچر ګوري هغه په حدیثو اعتراضات کړي دي او دوی را لګيږي هغه اعتراضات را نقل کړي دا سره دوی خپل څه کمال نه دی څه علم نه دی بلکې دا ګمراهي ده تر دې ګمراهي ده چې ته د محمد رسول الله نه متاثر کېږي صلی الله علیه و آله وسلم او د يهودي د لټریچر نه دومره متاثر کېږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی زمونږ ستاسو دپاره الله سبحانه وتعالی اسوه حسنه ګرځولې ده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه پښتو کې ورته مونږ نمونه وایو د تابعدارۍ چې مونږ د هغوی ژوند ته وګورو او د هغوی د سیرت او د کردار او د اخلاقو او د عباداتو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ژوند نه مونږ د ځان دپاره یو آینه جوړه کړو او ځان ته پکې وګورو او د هغې مطابق د خپل ځان او د خپل عباداتو او معاملاتو او د عقایدو د ټول ژوند د امور اصلاح وکړو کله چې یو مسلمان مؤمن بنده ته د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث او سنت راورسیږي او بغیر د عذر نه قصدا عمدا دې د هغې مخالفت کوي قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی زی په دې خپل عذابونه ذکر کړي دي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم واجب الاطاعت دی دا غوی اطاعت په موږ واجب او فرض دی دا الله سبحانه وتعالی د اطاعت سره یو ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت قرآن کې الله بار بار ذکر کوي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله ومنئ او د رسول خبره ومنئ الله رب العالمین سره خو موږ برای راست خبرې نشو کولی نو د الله خبرې موږ ته د رسول الله رسولي چې دا قرآن او بیا د دې قرآن د احکامو شرح هم د رسول موږ ته کړي چې هغې ته حدیث وایي د دې یو ژبې نه قرآن هم راوتی او حدیث هم ترې راوتی دی نو دا د یو مسلمان شان نشي کېدی او نه دا مؤمن او مسلمان کېدی شي چې دی د پیغمبر د ژبې نه راوتی قرآن مني خو د پیغمبر د ژبې مبارکې نه راوتی حدیث دی نه مني او دی نه دی نعوذ بالله منکر شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه مبارکه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې بدن مبارک قرآن کریم شرح او تفسیر شوی دی موږ ته قرآن کې یو حکم بیان شوی نبی علیہ السلام په ژبه څنګه وضاحت کړی دی ملګرو ته څنګه د هغې طریقه ښودلې چې دا حکم څنګه پوره کوئ نو دغه رنګ قرآن کې یو حکم راغلی نبی علیہ السلام پې عمل کړی که نه دی کړی په قرآن عمل کوو که نه هغه عمل کوم ځای کې دی څنګه یې کړی دی او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځي بغیر د حدیث نه په قرآن عمل نشي کېدی او بغیر د حدیث نه په قرآن مونږ پوهېدی هم نشو تاسو ته مخکې ما مثال درکړی او دا مثالونه قرآن کې بې شماره دي درس کې مونږ ځای په ځای وایو چې قرآن کې الله فرمایي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما غل سړی او غله ښځه چې غلا پې ثابته شوه لاس ترې کټ کوي د دې سړي نه هم لاس پرې کوي او د دې زنانه نه دا به اوس مونږ د چا نه تپوس کوو د دې د وضاحت د دې حکم چې دا لاس به مونږ په کوم ځای کې پرې کوو دې ځای کې به پرې کوو دلته به پرې کوو که دې ترخ کې به پرې کوو او دغه رنګه د دې متعلق چې کوم تفصیلي احکام دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي چې غلا وایسته او د غلا مقدار څه دی او په څومره مقدار کې چې غلا وشي نو بیا به لاس پرې کېږي دا ټولې خبرې به حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځکه نبی علیه السلام د قرآن نظام قایم کړو په مدینه کې یو قانون قایم کړ اسلامی نظام او په دې قرآن عمل کېده نو هغه عمل په حدیث کې موجود دی الحمدلله زما محترمونو دا ټول چې د قرآن احکام دي مونږ په دې مکلف یو چې دا به د چا نه زده کوو د خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم او دا خبر قرآن مونږ ته وایي من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول اطاعت وکړو نو د الله یې وکړو ګور ورته چې د رسول اطاعت دې وکړو معنی د رسول خبره دې ومنله نو اله دې د الله ومنله ځکه الله خو ډایرکټ تا سره خبرې نه کوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم به پتا پوهه کوي چې زما الله ماته دا وحی وکړه او دا یو فرمایل او دا یو فرمایل او دا یو فرمایل دا حکم نازل کړو په دې به عمل داسې کوو او داسې به کوو او داسې به کوو هغه احکام تفصیلی مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم ښودلي رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول پښتو کې وایم استازي ته د الله رب العالمین د طرف نه ټولې دنیا ته آخري استازی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د استازي خبره منل دا د چا خبره منلی چې هغه چا رالیږلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیثیت د رسول مونږ ته چا رالیږلی دی الله رالیږلی دی نو چې مونږ د رسول خبره منو دا بعینه د الله سبحانه وتعالی خبره منلی مونږ به د یهودو په شان چل نه کوو چې یهودو ته موسی علیه السلام ویل الله راته حکم وکړلو عمل پې وکئ هغوی څه ویلې ارنا الله جهرا مونږ ته یې مخایه کوم ځای کې درته ویلې چې د الله سره خو مونږ هم لږې ښکاره خبرې وکړو کنه دا د یهودو خوی دی چې د پیغمبر حدیث او خبره راځي او دوی نه مړه ما ته به الله په خپله وایي تا ته به یې وایي دا پیغمبر یې بیا اصله راښېږلی دی دا پیغمبر به یې درته وایي د الله خبرې او د الله حکمونه به درته دی بیانوي نو په هغې باندې قرآن کې الله وعیدونه او عذابونه او لعنتونه او غضبونه ذکر کړي په یهودو چې دا څه حیلې کوئ چې تاسو ته موسی علیه السلام خبره وکړه خو دا د الله خبره ده که نه ته اوس دا مطالبه سله کوې چې مونږ ته یې په خپله ښکاره وښایه هله به یې مونږ منو نو زما محترم ورونو مونږ به په دین کې دا چون چې را نه کوو څنګه چې د یهودو پیښې وې څنګه چې د یهودو نخرې وې دا پیښې او نخرې دا د الله سبحانه وتعالی په هغه دربار کې مونږ له نجات نشي راکولی بلکې الټه د عذاب سبب دی موسی علیه السلام ورته غوا لاله کوي نو چې هر یو غوا یې لاله کړی وی رانیولی به بس خبره ختمه وه خو قصې پکې شروع کړې الله ورته خبره سخته کړه څنګه غوا او رنګ به یې څنګه عمر به یې څنګه او دا او دا کم کار والا به څه صفت به دا کم قوم چې د الله په احکامو کې چون چې را شروع کړي الله رب العالمین ورته په دین باندې عمل هم ګرانوي او مشکل کوي ورته نو قرآن کریم کې ځای په ځای ترغیبات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت ته راغلی دي بغیر د نبی د اطاعت نه زمونږ عمل الله قبلی نه بلکې زمونږ عمل نعوذ بالله ځان بستړی کو مال به ولګو وقت به ولګو ژوند به پکې صرف شي او برباد به شي که د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه نه دلیل یې څه دی د سورة محمد آیت صلی الله علیه وسلم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو که ځان ته مؤمن وې د الله خبره ومنئ د الله خبره قرآن کې ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنئ په حدیث کې ده ولا تبطلوا اعمالکم او خپل اعمال مه بربادوئ مطلب دا دی که عمل کوئ په قرآن او په حدیث به کوئ د الله او د رسول طریقې ته وګورئ چې څه هدایات یې درته درکړي دي د الله رب العالمین احکام قرآن کې موجود دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرح وسره په حدیث کې موجود ده چې په دغه احکامو به څنګه عمل کې دا دواړه یو ځای کا اطیعوا الله واطیعوا الرسول په قرآن هم عمل وکړه په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم عمل وکړه ولا تبطلوا اعمالکم ګوره که په دې عمل ونکړو اعمالا باطل او برباد لاړه عمل خراب شو دی وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی ته د شپې د خوب د وده کېدو دعا ښیي د وده کېدو په وخت کې ډېرې دعاګانې راغلي زما محترم ورونو آیت الکرسي ویل دي او په ښي اړخ څملاستل دي او دغه رنګه 33 ځل سبحان الله 33 ځل الحمدلله 34 ځل الله اکبر او دغه رنګه بعضې نورې دعاګانې بسمک اللهم اموت و احیا او یا په نور الفاظم دا دعا راغلی ده دا دعاګانې په دې کې یو دعا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به آخره کې وي سورة ملک ویلی تبارک الذی الله رب العالمین چاته توفیق ورکړي دغه رنګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په اودس کې ودشه اگر چې څنګه سترګې پټې شوې بیرته اودس مات شي ستا ځکه خوب سره اودس ماتېږي خو دومره ده چې ته به په حالت د پاکوالي کې بسترې ته راغلی دې کې یو برکت دی چې په حالت د اودس کې پرېوځې په بستره باندې دې صحابي ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ته چې کله په بستره باندې پرېوځې دا دعا وایه اللهم انی اسلمت نفسی الیک ووجهت وجهی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهری الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت او ورته وفرمایل دا کلمات ټولو نه اخره کې وایه چې کله وده کېږي او دا
تاسو په دې تجربه مو کې د نبی علیه السلام په دې طریقو کې ډېر برکت دي. بعضې ملګري موږ له خوب نه راځي، ته اذکار شروع کړه، شیطان دې په خپله اوده کوي. شیطان وایي دنه اوس خلاص شو، ذکر یې شروع کړه، اوس ته اودې که سړی دا خو همداسې ذکر کوي لګیا دی چې اذکار دې کول ښه ښایسته خوب به کوې مزېدار. نو دې ځای ته کله کله سړی راوم نه رسېږي، یا به د خوله کې دا ذکر اوده شوی به. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي نه سبا له امتحان اخلي، مدرسو استادان امتحان اخلي کنه، بعض جذباتیان طلبه وي دا کوم ځای کې راغلي، موږ دا حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم په ملګرو نه امتحان اخسته، شاګرد به امتحان اخلي، پته ولګي چې د سبق یادوي که نه یادوي. سبا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایا هغه پرونی دعا چې مې درته ښودلې وه، شابه هغه خوب د اوده کېدو په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي هغه دعا تکراروي. نو هغه آخري الفاظ چې ورته نبي علیه السلام ښودلي وو، وبنبیک الذي ارسلت، نو دې د وبنبیک په دې باندې څه وایي دا صحابي، وبرسولک الذي ارسلت، سره د دې چې زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نبي هم دی، رسول هم دی، او د رسول صفت یې لوچت دی، د اوچت صفت دې صحابي ذکر کړو. خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فورا رد پې وکړو، نه زما کلمات به نه بدلوي، ما درته وبنبیک ویلې، تعالی دا اجازه چا درکړی چې ته وبرسولک ویې. ګوره ورته د نبي صلی الله علیه وسلم اتباع دې کې دومره احتیاط موږ له پکار دی، دې کې به د ځان نه د نبي په ځای رسول ټکی هم نشي داخلولی، د ځان نه د رسول په ځای نبي، د نبي په ځای رسول، دا ما ته نشو داخلولی. دین کمپلیټ دی، مکمل دی، پوره دی په هر لحاظ سره. دا چې څنګه مونږ ته را نقل شوی دی په هغه طریقه به پې عمل کوو، هله به الله سبحانه وتعالی مونږ له اجر راکړي. که مونږ د هغې نه خلاف خپله خوښه خپل خواهش پکې استعمال کړو، نو زمونږ خواهش الله نه قبلوي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عمل دا به اسانه وي، او یو په ډېر ستا بدن به هم پې نه ستړی کېږي، او په دې به الله تعالی اجر درکوي. او ته به د ځان یو عملو کې ته به دا نیکي ده، ګران به مي، ځان به هم ستړی کړي، مال به هم ولګې، وقت به هم ولګې، والله هر څه برباد کړه. مثال یې واوره، زه اکثر د حج په احکامو کې تاسو ته مثال درکوم چې نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته څه طریقه ښودلې او په خپله یې څه کړي دي چې کله هغه جمرات ایشتل، زموږ پښتانه ورته شیطانان وایي په مینا کې، په وړو کې د چڼې په مقدار کاڼي باندې کنه، نو که ته راولګې لوی لوی کمرې راوالې، او زموږ دا بعضې شډل بډل چې لاړ شي دا یې لګیا دی په بوتل ولي او په سپلو باندې ولي. نو دا عمل چې تا کوم وکړو خپل جذبات دې پکې را دغه که ته به رښتیا ورته مخامخ شیطان ولاړ دی، شیطان ورپورې خاندي چې زه زیاته خو مې ورسولې، حج مې دله ګډوډ. موږ ته به اجر د نبي په طریقه میلاوېږي. وړوکې د چڼې په مقدار کاڼې راواخله او ګزار کوه، الله اکبر وایه، ګزار کوه، الله اکبر وایه، دا به قبلېږي. وړوکې د چڼې په مقدار کاڼې به ولي، ستا حج به قبول شي، تا ته به په دې یو یو تکبیر او په دې یو یو ګزار اجر میلاوېږي. کبیره ګناه به دې معاف کېږي، حدیث کې راځي، ډېر لوی اجر دی دی. بل طرف ته یو سړی اب راولګي خپل جذبات بګي چې نه مړه په دې وړوکې کاڼې خو یې نه ولم، دا زړه پې یې خومه، غټه کمره رالمه، خښته رالمه او په سپله یې ولم. نو ګوره دا کمره او دا خښته خو لږ ډېر زور غواړي که نه، دې سړي زور هم غریب ډېر وکړو، هلک ورپسې داسې ومګرځېده، ټیم هم ډېر ولګېده، خو اجر ورته میلاو نه شو، ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف یې وکړلو، ځان یې هسې ستړی کړو، هسې ځان ستړی. بل مثال واوره دې دپاره چې پوه شي الله دې مونږ په دین صحیح پوه کړي. عیدګاه کې د اختر ورځ ده، علي رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی. یو سړی ولید په عیدګاه کې ولاړ دی، د اختر د لمونځ نه مخکې نفل کوي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عیدګاه ته راغلی دی نو نفلونه نه دي کړي. تاسو حدیث ټول وګورئ، د عیدګاه او د اختر د لمونځ مسائل احکام دا بابونه په دې حدیث کې شته، کولاوې بیا علماء ته تپوس نبی صلی الله علیه وسلم چې راغلی دی 2 رکعات یې کړي د اختر، او بیا وروسته ورپسې خطبه ویلې ده، بس خبره ختمه. په عیدګاه کې د دې اختر د 2 رکعاتو نه غیر بل لمونځ نه دی کړی، نه یې مخکې نفل کړي نه وروستو. البته که وروستو سړی کور ته راشي نو نفل کولی شي، خو په عیدګاه کې نوافل نشته. د ځان نه به د وچې بزرګه نه جوړی، دې ته د وچې بزرګي وایي، دې ته د ځان نه جوړه شوې تقوا وایي. بعضې سړی د ځان نه خپله تقوا جوړی، د ځان نه به خپلې تقواګانې نه جوړی. دین پوره دی. په هغه څه عمل وکړه چې نبي علیه السلام کړي، په دې کې ډېر اجر دی. په زیاره دی چې ته وایې مړه دلته خو به راشه، تیاره موقع ده، خطیب صاحب لا د اختر نه دی راغلی، یو 20 رکعاته خو به وکړم چې هغه راځي، یو 10 رکعاته خو به وکړم، ځان به ستړی کې اجر نه میلاوېږي.
ګوره مونځ دی خو د نبي د طریقې خلاف دی وکړه. دیو جن دا بدعتیان مونږ ته وایي تاسو ولې وایي مونږ خو ښه کار کوو، دا خیرات دی، دا فلان دی، دا ذکر دی، فلان او فلان. مونږ د طریقې د نبي خلاف دی. ذکر به کوې خو د پیغمبر په طریقه، مونځ به کوې خو د نبي په طریقه، د ځان نه به نه جوړوې. ته ورسره بازینګړی مړی او پرشاره یې کوې، کله په پوز او کله په خوله، کله چې کوم دی یو نخره کې کله بله نخره کې. دا زما نبي کړي دا نخرې؟ ستا خیرات دی خو د رسم او رواج او د بدعت خیرات دی. خیرات موږ منو، ته راشه ما ته کښېنه چې زه درته وښیم په قرآن او حدیث کې. بیا تکړه شتې وکړه چې کوم قرآن او حدیث کې راغلي خیرات خو ته نه کې، چې کوم پکې نه دی راغلی د ځان نه کې دې ته تکړه. د یتیم مال ته دې بډې راوالي دي مولوي صاحب خفه کېږم په اوله ورځ باندې ورته شابه سانډا او قولبال هلکه دې کې ډېر لوی اجر دی او دا خیرات ګوره ډېر زیات ضروري دی او اسقاط ورکه. دا خبرې خو کې د خپلې خېټې د تنور ګرمولو دپاره. دا دې هم چېرته ویلي دي چې دا کوم صاحب وفات شو، دا بچي یتیمانان دي، ګاونډیانو د ده ښوروا نن مه خورئ، د ده غوښه مه خورئ، په ده باندې سنډاګان مه حلالوئ، غیرت وکئ، راشئ تاسو ورله کور ته ترکاري راوړئ. دا دې کله کړي؟ چې زما نبي کم کار کړی خو نه کې. جعفر رضی الله عنه شهید شو، د نبي علیه السلام د تره زوی. زما خوږ نبی صلی الله علیه وسلم اعلان کوي ګاونډیانو ته، ګاونډیانو واورئ نن به تاسو د جعفر کور ته ترکاري او خوراک لیږئ، ځکه نن هغوی په لوی غم باندې مصروف دي، د هغې بچي او د هغې زنانه. نن هغوی ترکارۍ پخولو ته وزګاره نه دي. زما نبي خو دا کار کړی دی، د مړي د کور سره رحم یې پې کړی، ترس یې پې کړی، د مړي د کور نه ښوروا نه غواړي، سنډا او قلبت یې نه غواړي چې حلاله کوي، اسقاط یې نه غواړي چې شابه ګوړه او صابون چکۍ او فلان او فلان او پیسې او نوي نوي لوټونه راوړئ چې شابه درهم او دینار راوړئ. هغه زمانه کې خو درهم دینارو شابه تقسیم یې کوي. نه، دا سره نشته په دین کې، چې کوم نشته هغه تا ماته دین جوړ کړی دی، او کوم چې دین دی په هغې عمل نه کوي. مولوي صاحب نن ته لږه ترکاري ولېږه که نه، ټول عمر تا پردۍ ترکاریان یې وخوړلې، نن ته لږه د مړي کور ته ترکاري ولېږه که نه مولوي صاحب، نن ته لږه یو ښوروا ولېږه که نه د بل کره، نن ته لږ د سار چی او پراټې لږې بل کره ولېږه که نه د مړي کور ته. او په دې جومات کې مې اعلان وکړه مسجد کې چې ګاونډیانو فلاني کور کې مړی شوی دی، ښه په اتفاق باندې د سار میلمانه به ورته ناست دي، بار نه به رشته دار راغلي، د سار ولا ناشته ویسئ او د غرمې ډوډۍ مو ورله ویسئ او د ماښام ډوډۍ مو له ویسئ. زما نبي خو دا کار کړی دی. نو چې موږ دا خبره کوو څوک پې عمل کوي، او چې موږ د دې په بدعت رد کوو ګوروي خیرات نه منو، نو دا ستا خیرات راغلی نه دی په دین کې، نو څنګه یې ومنم، کوم ځای نه یې ومنم؟ دا خو ستا خپل خواهش دی. ته به بیا نوم د خیرات کې دی. لکه علي رضی الله عنه چې دا سړی ولیده څه یې کولو، مونځ یې کوو. څه یې کوو؟ مونځ ښه کار دی که بد کار دی؟ ډېر ښه کار دی. علي رضی الله عنه ورته وایي صاحبه کښېنه، مونځ مه کوه، کښېنه عیدګاه کې کښېنه په قلاره. هغه ورته وایي ولې الله به ماله په مونځ باندې عذاب راکوي. دا بای سړی ډېر چې قلقله خان شان دی چې ته ورته قرآن او حدیث بیان کړي، دی به خپله فلسفه رامخکې کړي، خپل عقل به رامخکې کړي، خپله رای به رامخکې کړي. یاد ساتئ په دین کې رای او عقل او فلسفې نه چلېږي. دین کې څه دی چې د الله او د رسول خبره راغه بس تسلیمېدل، ځان به تسلیمېږي، بالکل بس عمل وکړه، خبره به مني، چون چې را به پکې بیا نه کړي. نو دا سړی ورته وایي ولې الله ماله په دې عذاب راکوي چې زه مونځ کوم. علي رضی الله عنه دې ته د علماو جوابونه دسي، د علم خبره دې ته وایي په دلیل مضبوط. هغه ورته وایي الله په مونځ عذاب نه درکوي، خو د نبي په دې مخالفت به عذاب درکوي. چې دې وخت کې زما نبي په عیدګاه کې مونځ نه دی کړی، مونږ ته نه دي ویلي چې نفل وکړي، او تی کې د ځان نه په دین کې یو اضافه او زیادت راولې، تاله به الله په دې عذاب درکوي. په خبرو اوس پوه شوئ؟ نو لہذا دین کې زما محترم ورونو، زمونږ رای، زمونږ خواهش، زمونږ خوښه دا نه چلېږي. مؤمن نارینه او مؤمنه زنانه چې الله او رسول څه وویلې بس هغه به مني. قرآن کی سورہ احزاب کے اللہ سے فرمائے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ فرمائے ندی جائز ندی حلال یو مؤمن نارینا یو مؤمن زنانه لره دا خبره چې الله او رسول یو فیصله وکړي او دوی دې د هغې نه بعد خپله خوښه او خپل اختیار چلی، دا ندی جائز، دا حرام. صفا خبره الله کړ، الله رب العالمین سپینې خبرې کوي، واضح خبرې کوي. زه به په بوسو کې اوبه بوځم، بل به یې بوځي، څه چل ول به وکړو خلکو سره، خو الله رب العالمین چل ول نه کوي.
الله رب العالمین فرمایي چې ما فیصله وکړه او زما نبی چې ما کوم را لېږلی رسول او د درته کومه خبره وکړله دې نه بعد هیڅ نارینه مؤمن او زنانه مؤمنه دې له نه ده جایز چې دا پکې خپله خوښه او خپل اختیار وچلی چې نه قرآن کې خو به دا راغلي خو مونږ خو صحابه نه یو نو مونږ خو بزرګان نه یو نو او څوک نو خلک خفه کېږي نو او خلک به خبرې کوي او خلک به څه وایي ته د خلکو دپاره کار کوې دې نه دا معلومېږي چې ته د الله د رضا دپاره نه کوې د خلکو دپاره لګیا یې الله رب العالمین موږ ته واضح احکام بیان کړي او کوم آیت چې ما ولوسته د سورة النور 53 نمبر آیت هغې کې الله رب العالمین فرمایي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم پس ودیریږي هغه خلک الله رب العالمین د تنبیه او د دمکۍ په شکل کې فرمایي ودیریږي هغه خلک ډاډه کېږي دي نه خوشحالېږي دي نه په دې ټالونو دي نه زانګي چې ځان ته عاشق رسول وایي چې بس زه به تش په د نبي صلی الله علیه وسلم د نوم په اورېدو به ګوتې د نسوارو ښکلوم او سترګو له به وړم او جنت ته به ځم نه دا خبرې نه دي ځان د مالوچو سره مه تله ځان د اوسپنې سره وتله چې پته دې ولګي تا ځان د مالوچو سره تللی دی ودې یریږي هغه خلک یخالفون عن امره چې مخالفت کوي د امر د نبي صلی الله علیه وسلم یخالفون عن امره ای شریعته وسنته ومنهاجه وطریقته امام ابن کثیر دا معنی کوي د نبی د سنتنا د نبی د لارنا د نبی د طریقینا چې څوک خلاف روان دی هغه ته الله رب العالمین یره ورکوي چې ویریږه د څه شي نه ویریږه ان تصيبهم فتنه چې یا به دې خلکو ته فتنه رسېږي څوک چې د حدیث خلاف رواني د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث عمل نه کوي بلکې خلاف ته کوي حدیث د نبی ورته وایي داسې لاړ شه دی داسې روان دی حدیث د نبی ورته وایي دا کار وکړه دی وایي نه کومه حدیث د نبی کې دی دا کار مه کوه دی وایي کوم دی دې ته خلاف د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې خبره یو شان دی بل شان ژوند کوي الله رب العالمین په خپل کلام کې فرمایي چې چا زما د نبی د طریقې نه خلاف وکړه او د نبی طریقه په حدیث کې موجود ده قرآن کې خو نشته د نبی علیه السلام طریقه په حدیث کې نو دوی د دې نه ویریږي ان تصيبهم فتنه چې دوی ته به فتنه رسیږي په دنیا کې الله رب العالمین به په فتنه کې مبتلا کوي راشي نو ګوري هغه خلک چې څوک د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث عمل نه کوي یا د دوی سره د دې احادیث سره ضد او عناد کوي الله په ناشنا فتنو کې مبتلا کړو الله رب العالمین خپل دین د لارې نه ودنګول ګډې وډې په خوله راځي قرآن او حدیث او صحیح دعوت ته پاتې دی په ګډ وډو سره کله به یو اوتې بوتې وایي کله به نورې اوتې بوتې وایي روزانه د هغوی د خولې نه هغه خبرې چې امت ته د فایدې په ځای ضرر او د هدایت په ځای ګمراهي د هغوی د خولو نه او د هغوی د بدنونو نه منتقل کېږي د دې نه به غټه فتنه بله کمه چې انسان دې داسې بېدینه کړي انسان الله رب العالمین داسې بېدینه کړي او دا انسان د دې نبي صلی الله علیه وسلم د حدیثو د ضد او تعصب د لاسه د حق لارې نه واوړي او دا د الله یو عذاب دې ته دیني عذاب وایي دا دینی عذاب دی چې کله یو انسان ته پته ولګېده چې زما د نبی دا طریقه ده او بیا هم پې دې عمل نه کوي بلکې سپک ورته ګوري بلکې ډېر کله ته نعوذ بالله خندا ورپسې کوي او دا اتفاق د ټول امت د علماو دی چې چا د نبی صلی الله علیه وسلم په یو سنتو پورې او په دین پورې استهزا او خندا وکړه دا انسان د دین نه ووته د کې ایمان نه پاتې کېږي ورایز لاړلی د ایمان نه لاس وینځي الله فرمای دوی ته به ګوره فتنه ورسیږي او یصیبهم عذاب علیم یا به ورسیږي دوی ته عذاب دردناک د الله د عذاب سره به مخامخ کېږي الله رب العالمین به دوی له عذاب ورکوي په آخرت کې د دوی لپاره سخت عذاب دی چې د الله مخې ته ورځي الله رب العالمین ته تپوس کوي په کومه طریقه دې عمل کړی د چا په طریقه ما چې کوم رسول الله لېږلی و د هغه که نه خپله خوښه نو چې یو سړی را لګېږي په قرآن کې خپله رایې چلی دا آیت دی خو زه به یې تشریح کوم زه به تشریح کوم دا زه چې تشریح کوم دا به منئ ګوره هغه نبي چې په حدیث کې کړی ګوره هغه به نه منئ واه واه خلک ورته لاندې لیکي په کمنټو کې زبردست تحقیق یې وایي وکړل وایي ناشنا وایي ناشنا خبرې وایي وکړلې کمالي خبرې داسې نه وایي چې ګمراه دی د ځان نه لګی دی په خپله رایې باندې قرآن چلی د نبي صلی الله علیه وسلم چې کومه شرح وه دې ظالم هغې له لته ورکړله هغې ته سپک وکتل او خپله خوښه په خلکو مسلط کوي لګیا دی زما محترم ورونو داسې خلکو له الله عذاب ورکړي قیامت کې ته الله ته پوښتنه کوي چې د چا په طریقه دې عمل کړی کوم نبي چې را لېږلی د هغه په طریقه دې نه دی کړی په څه روان وي ته بلکې تا خو د هغې نه خلک منې کول خلک دې پې بدګمانه کول
سبا الله رب العالمین ته په دغه وخت کې دا بنده ووایي څه جواب ورکړي؟ او دا یو دینی سزا د وختي مې درته ویلي چې کوم انسان د نبی صلی الله علیه وسلم سنتو ته سپک وګوري او خو ورته پته ولګي چې دا زما د نبي طریقه ده او حدیث دی او صحیح سند سره را رسېدلی دی، الله رب العالمین د دین نه واړی. الله چاته محتاج نه دی. والله که الله د کوم عالم علم ته محتاج وي، والله که الله رب العالمین زما په دې منبر باندې ودرېدو دی بیان ته محتاج وي، موږ په خپله دې دین ته محتاج یو. والله که موږ د قرآن درس کوو الله زما دې درس ته نه دی محتاج، دا زموږ خپل احتیاج دی، موږ په خپله محتاج یو دی. دا زموږ خپل چې کوم دی هغه خپله ګټه هم ده. او د الله شکر به ادا کوو چې الله توفیق تا راکړلو. ځان به محتاجه ګڼې، تکبر او غرور به نه کوې په دین کې. که د نبي صلی الله علیه وسلم سنتو ته دې سپک وکتل، نعوذ بالله، حدیث ته دې سپک وکتل، الله رب العالمین دا لاره سیده جهنم ته رسولې ده. دا ونه وایې چې خپل جذبات دې استعمال کړه. آیت واوره، خبرې درته ټول د قرآن په رڼا کې کوم. الحمدلله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دلته الله سوي ومن يشاقق الرسول، داسې نه وایي چې ومن يشاقق القرآن. بعضې خلک نه جي مونږ ته یو کتاب صرف را لېږلی قرآن، نو دا قرآن یې را لېږلی اسمان نه دې سره پوهېونکی نه و را لېږلی چې مونږ ته یې دې شرحه کړی دی. په چا را لېږلی دی؟ چې چا باندې را لېږلی هغه لکه تا ته نعوذ بالله اسم نه ښکاري، یا نعوذ بالله د هغه خوله بنده وه، یا نعوذ بالله هغه چاړه او خبرې نه شوې کولی، هغه د قرآن احکام بیانولی نه شو چې بیان کړي کوم ځای کې دي. ظالمه ووایه که نه چا حدیث کې دي که نه؟ دا صحیح بخاری، صحیح مسلم، دا سنن، دا حدیثو کتابونه. ولې ګونګې کېږي؟ ګونګې شیطان مه جوړېږه که نه. دا قرآن په یو چا را لېږلی و، او چې هغه په چا را لېږلی و هغه ته محمد رسول الله وایي صلی الله علیه وسلم، او هغه په دې قرآن عمل کړی دی او ملګرو ته یې دا زده کړی دی، یو معاشره قایمه کړې دی قرآن باندې د عمل دپاره چې د صحابو معاشره ده. او په دې آیت کې دقه صحابو ته مؤمنان وایي. نو دلته الله دا نه وایي چې ومن یشاقق القرآن چې څوک د قرآن خلاف راوړي، نه، ومن یشاقق الرسول، یعنې د حدیث خلاف چې دی وکړو، چا چې مخالفت وکړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، پس د دې نه چې د انسان ته هدایت او دلیل ښه ښکاره شو، ښه ورته پته ولګېده چې زما نبي دا کار کړی، په دې طریقه یې مونځ کړی، دا طریقه د زکات باره کې مونږ ته دا ویلي، حج یې په دې طریقه کړی دی، او دغه رنګه د رمضان د روجو باره کې مونږ ته دا احکام، د نفلي روجو باره کې دا احکام، او دغه رنګه د زکات نصاب یې دا مقرر دی. قرآن کې نشته. قرآن کې دا شته دی چې یاره سونه دومره شي بیا به زکات ورکړي، چاندي چې دومره ته ورسېږي زکات به ورکړي، او چې کال پې تېر شي زکات ورکړي. دا قرآن کې شته. دا خو ته ما د سر نه اخره پورې نشي پیدا کولی، په دې زکات به څنګه عمل کوي؟ دا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورځي. دا د جمعې مونځ 2 رکعته قرآن کې راغلي؟ دا خو نه دي راغلي. دا به چېرته ځي؟ دا به سورة الجمعه راغلی قرآن کې، خو د جمعې د مونځ تفصیل نشته. دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ورځي، هغه پې عمل کړی دی. دغه رنګه دا ټول احکامات د دین، د دې تفصیلات په احادیثو کې موجود. نو الله رب العالمین مونږ ته دمکی راکوي په دې آیت کې چې ومن یشاقق الرسول، چا چې ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف وکړو، د هغه د حدیث او د سنتو خلاف یې وکړو، من بعد ما تبین له الهدى، پس د دې نه چې دته هدایت ښکاره شوې، ښه په دلیل باندې خبره وپېژندله چې بالکل په صحیح سند خبره را رسېدلې ده. ويتبع غير سبيل المؤمنين، او بیا هم دی روان شي غیر سبیل المؤمنین، د مؤمنانو د صحابو د منهج نه غیر په بل منهج او په بله لار باندې. دی وخت هدایت نازلې د مؤمنان څوک؟ المؤمنین څوک دي؟ صحابه کرام رضی الله عنهم. د صحابه کرام رضی الله عنهم چې دا کومه معاشره ده او دوی څنګه په دې دین عمل کوي، قرآن او حدیث باندې د الله کتاب نازل شي، نبی صلی الله علیه وسلم ورته په هغې باندې د عمل طریقه وښیي، دا صحابه پې عمل کوي. دا د صحابو طریقه چې د دې نبي نه زده کړې او په احادیثو کې موجود ده. څوک چې د دې خلاف روان شو، الله فرمایي نوله ما توله، مونږ به د دې دین نه واړو چې کوم طرف ته دی اوړي، ما ته په څه پروا ما ته نشته. الله صمد ذات، غني ذات، او سما ته محتاج نه دی. چې ورګه دا ډېر علامه صاحب دی، خیر دی، دا د دین نه ناړو. علامه به یو ګمراه وي، مولا به یو ګمراه وي، مفتی به یو سوچه ګمراه وي، ځکه چې د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي، لګېږي خلکو ته دې دعوت ورکوي چې په حدیث څه کوئ. نعوذ بالله.
او کله کله حدیث او قران ټکراوي یو بل سره جنگي پويږي په نه غریب خپل مینس کې د مزغو کې جنگ روان دي په مزغو کې جنگ روان دي نو د مزغو جنگ په خلکو مسلط کې چې ګور قران کې خود سي دی او حدیث کې دي سي د قران کې دا زموږ مشایخ چې دا مشکلات القران دوره کې د رمضان نه بعد قران کې د سي اشکالات دي مشکل ایتونه دي زین دي چې قران کې یو خبر یو شان یو بل ایت د عقیده سي برعکس کاری او تاسو کې نعوذ بالله قران به مستمر نه هغه تطبیق دی هغه تطبیق پکې په خپل مابین کې هغه یو بل خلاف نه دي تا ته د سخکاری دا صحیح حدیث چې تا ته د قران خلاف کاری دا تا ته ښکاری راشه علماء په کتابونه لیکل الحمدلله دا څومره شبهات چې دا يهود کوي لګیا دي يهود ورته ځکه چې دا دی يهودي ګولډ زهر بیگام زما یو ځکه بیان او د طلباء مسابقه وای کې ما دا خبره وکړه په دې موضوع باندې او حجیت الحديث باندې او فتنه د انکار حدیث باندې چې دا اوس کم منکرین حدیث کم شبهات را نقل کوي او تاسو یې اورئ دا شبهات اصل کې یو يهودي او ګولډ زهر دا هغه دا ټول په خپل کتاب کې لیکلي کدا غلام احمد پرویز تیر شوی کدا عبد الله چکړالوی تیر شوی کدا تمنا عمادی تیر شوی او کوسی دا نور نوی جدید شاګردان دي دا د غامیدی په شکل کې او د بل په شکل کې دا اصل کې دا هغه يهودي لټریچر ګوري هغه په حدیث اعتراضات کړی دي او دوی را لګيږي هغه اعتراضات را نقل کې دا سره دوی خپل څه کمال نه دي څه علم نه دي بلکې دا گمراهی ده تر دې گمراهی ده چې ته د محمد رسول الله نه متاثر کېږي صلی الله علیه و آله وسلم او د يهودي د لټریچر نه دومره متاثر کېږي نه اصل کې هغه يهودي د اشکالات کړي او هغه د ایمان راوړلو په بنیاد د علم نو کړي چې د مصر یونیورسيټو ته راتلو هغه په دې نیت راغلی چې د مسلمانانو په دې دین کې چې دا ځکه شکوک او شبهات به اچو او د مسلمانانو په ملکونو کې خو که خیر نو خډيري جنټان دي د يهودو نسوارو د یو عالم تحقیقی کتاب وي بهترین کتاب وي د قران او حدیث په دلایل او مزینی چې ګوري هر کرخه به تعالی ایمان تازه کوي څوک باغ کتاب نه ګوري او که چرته یو بيدینه کتاب لیکلی په نیټ به هم شهرتي پارځه کې به شهرتي میډیا به هم خلکو ته پیش کوي يهود نسوارا کوشش کوي چې داخله کو ګوري دا صحیح دین څوک سټډي نه کوي په دې څوک پوي نشي دا مسلمانانو هم د شکوک او شبهاتو کې پراته دي نو غرض می دار زما محترم ورونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت په مونږ باندې فرض او لازم دی بل ایت چې د سوره نساء ما ویلو پاږي کې الله رب العالمین قسم کوي فلا وربک لا یؤمنون پس دا سینه د څنګه چې د خلکو ګمان دی دا خلک مؤمنان نشي کېدي وربک الله په خپل ذات په خپل قسم کوي ستا پر رب دي زما قسمی نبی علیہ السلام ته الله خطاب کوي لا يؤمنون دا خلق مؤمنان نشي کېدل الله په قسم وای دا خلق مؤمنان نشي کېدل دا د الله فتوا ده زمون فتوا نه ده چې بعضي خلک وایره وای دا بعضي خلک را لګيږي په خلق باندې فتوی لګي مونږ نه لګو قران وای لا يؤمنون په قسم سره الله وای چې دا سره مؤمن نه دی من کافر دی دین نه بهر دی کم کس وای هغه کس چې درې کار ونه کی درې کار الله حتى يحكموك فيما شجر بينهم دريم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت دريم ويسلموا تسليما دا الله وي سورة نساء کې چې دا درې کار ونکي دا مؤمن نه دی یو حتى يحكموك اے نبی چې پتا به فیصله کوي فیصله به چاله راوړو چې نبی علیہ السلام ژوند خو صحابه باغ خالنا نن چې نبی صلی الله علیه وسلم نشته حدیث شته الحمدلله هغه عالم لاله چې حدیث باندې علم دی مسله ورو زما او د بل ملګری اختلاف شو هغه عالم لاله چې الله ولا په قران کې مخسته پوی ور کړی دا او ور سره د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث چې د قران شرح ده په هغه کې خد کلک عبور ورته الله ور کړی دی کلک او مضبوط علم ور کړی هغه ته ولا شو دا یو زده چې دا مسله لګه حل دا د شوله کته چې الله او رسول ته راغی فیصله دی راوړه قران او حدیث الله رب العالمین په قسم سره وایي سو پورې چې پتا فیصله نه کړی فيما شجر بينهم فارغ مسلك جردي بك اختلاف راغله اختلاف راغو فیصله د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دربار ته وروړو دوی الله رب العالمین فرمای بیا به دوی په خپل ځړ کې تنګي حرج تنگسیا دا به نه محسوس کوي خفګان چې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث راغی صحیح او تور ته تندې راغلی چې یاره دا خو زما لکه د خوخي خلاف د خواهش خلاف دي کو زه پړ شوم زما حق خو بل لاړو نه زړه بم نه تنګي
دا به نه وایي زه پړ شوم بلکې شکر ادا کړه چې الحمدلله زه په غلطه وم ښه دی چې حدیث راورسېږي چې توبه وباسم دې کار نه تېر شم دې بل ملګري ته مبارک د شعره دا ستا شو دا سیز دا حق ستا و ما ته پته نه وه ځکه چې مولوي صاحب شیخ صاحب حدیث بیان کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت بیا به د نبي په فیصله باندې په زړه کې حرج او تنګسیا او خفګان هم نه راولي ګوره دا نه چې تا ته حدیث پیش شي لکه د نن سبا مناظرې واه زه یم کافر چې دا ګوري دا خو نیټ دی دا هر سړی ګوري هسې هغه به ستا سره اخلي دا به مسجد کې که نه مولوي صاحب خو لګیا دی بل ته شور مه کوئ د مسجد بېادبي مه کوئ او دا مناظرې والا چې دا دې خوا ناست دی او دې خوا او دا د یو بل خور او مور یادوي واه مولیان او مفتیان وي او یو بل پسې زورونه او لکې او سکان دا څه مونږ لکه با معاشرې ته مونږ څه تاثر ورکوو د اسلام باره کې دا مونږ د دین خدمت کوو او تا ته حدیث بیان شو تا ته پړسېږي او شور کې لګي او کنځلې کې او بدې ردې بیا هم ته د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث ته نه تسلیمېږي زړه دې ورته راتنګ کو الله خو چې کوم مؤمن یې زړه به نه تنګېږي بس دې بل مولوي صاحب ته وایي الله دې اجر درکړي ته خو ماته حدیث بیان کړه دا خو ډېره خوشحالۍ خبره ده زه په خطا وم په دې کې د سلفو مناظره به داسې وه 3 ورځې به هم وه هفته به هم وه بعضې مناظرې د میاشتو هم نقل دي د دې سلف صالحینو په تاریخ کې چې وګورئ خپل شاګردانو سره کړی شاګرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شان انسان هغه د خپل شاګرد سره بحث کوي او اخر کې خپل شاګرد ته تسلیمېږي دې ته حق پرستی وایي دا څومره چې سلف او ائمه تېر شوي دا حق پرسته و دا عزت خو په من کې دی نن د هغوی په نومونو موږ جنګېږو د هغوی په نومونو نه فرقې او ډلې جوړې کړي دي یو امام چاته دا نه دي ویلي چې زما په نوم تعصب وکړه زما په نوم پارټي جوړه کړه زما په نوم مسلک او مذهب جوړ کړه زما په نوم فرقه جوړه کړه یو امام دا نه دي ویلي دا زموږ خپل لیونتوب دی دا زموږ خپل جهالت دی دا زموږ خپل پاگلپن دی دا زموږ خپل چې کوم دی هغه ضد او عناد دی چې د دې د لاسه موږ دا ټول ماحول هغه خراب کړی دی او خلک د اسلام نه متنفره کېږي لګیا دی دا شی مه کوئ د دې نه ځان ساتل پکار نو دویم شرط الله څه لګوي چې د نبي فیصله راغله من حدیث کې چې نبي علیه السلام څه فرمایلي په دې به زړه نه تنګېږي او دریم ویسلمو تسلیما دا مؤمنان به دې خبرې ته پوره ځان تسلیم کړي بالکل جی موږ دا منو موږ به اوس په دې عمل کوو دې ته به موږ عملي شکل اغوندو دې خبرې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه او د صحابه کرام رضی الله عنهم تعامل فیصله به چې صادره شوه صحابه کرام رضی الله عنهم به پکې چون چرا نه کوله د صحابو تابعدارۍ ته وګوره یو نمونه درکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولید ګوتمه یې اچولې د سرو زرو استعمال د سړو دپاره حرام دی که هار چې هار خو که د سپینو زرو می دا خو سړو له بالکل حرام دی ځکه د ښځو مشابهت دی نبی صلی الله علیه وسلم په هغه زنانو لعنت کړی چې د سړو سره ځان مشابه کوي سټایل جامې او پوزیشن یې د سړو په شان جوړ کړی او هغه سړو باندې لعنت کړی دی چې دې سړی خو خپل شکل او هیئت او دغه رنګه ټول طریقې هغې د ښځو اختیاري کړي دي د زنانو لباس اچوي او د زنانو په شان د چې کوم دی سټایلونه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې لعنت کړی لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال دا الله نبی فرمایي دا الله لعنت دی په هغه سړو چې ځان د ښځو سره مشابه کوي او دا الله لعنت دی په هغه ښځو چې ځان د سړو سره مشابه کوي نبی صلی الله علیه وسلم دا صفا فرمایلی د صحابي ته نبی علیہ السلام فرمایي دا سره زر چې تا چولی دا د جهنم سکروټه ده جهنم سکروټه دی خوخه ده او بیا ورته لاس ور واچو نبی علیہ السلام خو نظام قائم کړی او د صحابو تابعدارۍ ته وګوره نبی علیہ السلام نهي عن منکر په لاس کې کوم ځای کې چې لاس طاقت رسېږي ته لاس استعمالې چې لاس دې استعمال نه کړو ګوره خرابېږي بیا نظام کمزورې کېږي پلار هم د کور مشري کړه او د لاس طاقت رسېږي او لاس استعمال نه کړي بیا وروسته افسوس کوي چې هغه اوله ورځ باندې ما په لاس دا کار منې کړی نن به ګوره دا کار نه کېده نقصان جوړ شي چې الله طاقت یو ځای کې درکړی استعمال کړه د ښه کار دپاره او د ګناه د منې کولو دپاره نبی علیہ السلام لاس نه راویستله او ویې غورځوله فطرحها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وغورځوله چې دا خو د اور سکروټه دی اچولې نو نبی صلی الله علیه وسلم چې روان شو صحابه راغله ملګري نور دې صحابي ته وایي دا ګوتمه راواخله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې دپاره وغورځوله چې ته مه استعمالوه مانه ګوته کې ما اچوه باقی په جب کې خودل بازار ته وړل د دې خرڅول کور کې کور والا له ورکا لور له دې ورکا دا خو جایز ده کنه په خپل استعمال کې راوله هغه حلاله ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقصد دا نه چې دلته دې پرته یو تانه وغورځوله راوایخله انتفع بها دینه فایده واخله
هغه سوي دار صحابه ایمان دی دې ته تسلیمېدل وي په دې عمل دی ته وي والله په الله مې دې قسم که زه دا راواخلم او حال دا دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وغورځوله وایي د الله نبي به یې غورځوي او زه به یې راخلم مړ سره زر یې پرېښوده سرو زرو ته قسم وکړو چې په الله مې دې قسم کې راواخلم دې ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه چې ته د سرو زرو نه تېر شي د هر څه نه تېر شي کتاب ته پکې ظاهري تاوان دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده دغه رنګه بله نمونه مختصر ته ور واوره هغه صحابه درې چې د تبوک د غزا نه بغیر عذر نه پاتې شوي او مشهوره قصه د تاسو اورېدلې ده چې هغې کې کعب بن مالک رضی الله عنه مراره بن ربیع رضی الله عنه او هلال بن امیه او بعضې علماو چې د دوی نوم درنه یېرېده نو مکه یادوه څه میم کاف هی دې صحابو نومونه به میم مراره بن ربیع کاف کعب بن مالک ها هلال بن امیه دا درې صحابه دا د غزوې د تبوک نه پاتې شوي بغیر عذر نه واپس چې نبی علیه السلام راغی ولې پاتې شوي وایي ما ورته صفا رښتیا ویلې دغه نورو ملګرو ورته رښتیا ویل چې هېڅ عذر نه بس پاتې شو ناراستي نن ځو سبا ځو پاتې نبی صلی الله علیه وسلم سره بایکاټ وکړو خبرې بندې دي دا کله کله تربیت دپاره پلار د زوی سره دا کولی شي دا حدیثونه به دا تربیت زده کې استاد شاګرد سره دا کولی شي مشر د کشر سره دا کولی شي چې دته لږه تنبیه میلاوه شي دا د نبی علیه السلام بد اخلاقي نه وه دې ته تربیت وایي د کشرانو او صحابو ته وایي بالکل به دوی سره خبرې نه کوي دې درې واړو سره بایکاټ تاسو وګورئ د نبی علیه السلام د تابعدارۍ دې جذبې ته په دې صحابه کرامو کې دا صحابي وایي کعب بن مالک ټولې مدینې ما سره خبرې بندې کړې په پټ ځای کې ما سره چا خبرې نه کولې ځکه چې د نبي علیه السلام اډر و دې ته د پیغمبر تابعداري وه دا نه چې زما راځه په دې بیټک کې به کېږي نبي علیه السلام موږ نه څه خبرې نه دا چل ولا غیله نه ورته ځکه الله قرآن کې ورته سرټیفیکیټ جاری کړی رضی الله عنهم ورضوا عنه بیا دا صحابي یو ځای کې جاړي د جړا تذکره کې دا حدیث د زوی را نقل کوي زوی ترا نقل کوي عبدالله د زوی دی اخر کې دا صحابي نه بنا شو کعب بن مالک سترګو نظر کار پر خو زوی بلاس نه نیول نو زی په زی چې ګرځیدا حدیث به بیانول نو د زوی به ورېده و یو ورځ دا سراغه چې ما باندې د مدینه تنگ شوم نو زه د یو باغ په دیوال وړېدم چې ګورم د تر زوی مې دی ابو قتاده رضی الله عنه او په دې دنیا کې زما د تر د زوی سره زما انتهایی گپ شپ او ډېره مینه وه زموږ منځ کې وایي ما ورته سلام وکړو السلام علیکم ورحمت الله زه یم او تر زوی نور هېڅوک هم نشه باغ دی او وایي په الله مې دې قسم که زما د تر زوی ما ته وعلیکم السلام هم ویلي الله اکبر ولې د نبي علیه السلام اډر دی دې ته تابعداري وایي وایي زما سترګو نه اوښکې روانې شوې وایي ما ورته چې تر زویه که نور خلک مې نه پېژني تا ته خو ښه پته ده چې زما په زړه کې د الله او د رسول مینه ده تا ماله سلام جواب هم رانه کړه هغې ولې د الله نبي اډر جاري کړی دی او رانه روان شو الله اعلم الله ته ښه پته دومره پورې بیا څلوېښت ورځې بعد نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کورونو کې زنانو ته ووایئ چې تاسو مو سره خبرې بندې کوئ الله اکبر دې ته وګوره او د نبی علیه السلام څومره اعتماد دی په صحابو ته هم دومره اعتماد دی وایي کور کې زنانو ته چې خبرې به نه کوي نبي علیه السلام ته په زړه کې دومره یقین دی چې زه دا ویم نه به کوي ورسره خبرې دومره تابعدار دي زنانې او نارینه دومره تابعدار دي د نبي علیه السلام داسې معاشرې تشکیل کړه زما ستا نبي زنانو سره خبرې بندې کړې کعب بن مالک وایي ما ورپسې جواب ولېږلو ای د الله نبي طلاق یې کم واه واه دې ته ګوره طلاق ورکم که راته وایي چې طلاق یې کوي قسم په الله چې طلاق ورکوم دې ته د نبي علیه السلام تابعداري څه عجیبه خلک هېڅ خپل خواهش خپله خوښه خپله رای دا به د نبي علیه السلام خبرې ته نه رامخکې کوله نن موږ ته وګوره موږ ته به قرآن آیت بیانېږي موږ ته به حدیث بیانېږي کله چې په دې طرف تخته کله چې په دې بل طرف تخته کله یو لاره د فرار ګوره او کله بله الله رب العالمین دې موږ په دین صحیح پوه کړي رب العالمین دې زموږ په زړه کې هغه تقوا او اخلاص پیدا کړي چې د قرآن او حدیث تابعدارۍ او اطاعت ته موږ آماده شو زما محترم ورونو او الله سبحانه وتعالی دې دا منهج د کتاب او سنت زموږ ستاسو دپاره په دنیا کې سبب د سعادت او په آخرت کې سبب د فلاح او د کامیابۍ وګرځئ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. د عائشة صدیقہ رضی الله تعالی عنها نا تپوسو شو چې اے د مؤمنانو مورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ورته په جواب کې فرمایي کان خلقه القرآن. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق کردار هغه قرآنو. یعنی د دې نه دا معلومه شوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هغه ظاهري بدن اخلاق او ټول کردار د قرآن مطابق جوړ کړی و. یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم قول او فعل دا بعینه د قرآن کریم تشریح ده او د قرآن کریم تفسیر ده او د قرآن کریم وضاحت دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چی کم خیستہ اخلاقو طول دا اللہ پا نبی کی موجودو او کم زے کے چی دا قرآن کریم کی دا کم عیبنا او دا نقصنا من راغلی دا دا طولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور سرا زان ساتلیو او بی بی پخپل خاون دا طولو نزیات خبرداری دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا او غدا گواہی ورکی چی کان خلقه القرآن. دا خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا گوری قرآن وایا دا الله کتاب لولا دا الله کتاب کې چې کومې خبرې دي یو حکم راغلی نبی علیہ السلام په عمل کړی دی دغه رنګ جاری کړی دی صحابه کرام او معاشره باندې که الله رب العالمین یو کار نه منع کړي نبی علیہ السلام ته ځان ساتلی. الله رب العالمین قرآن کې یو صفت ذکر کوي دا په نبی صلی الله علیه وسلم کې پوره طور باندې موجود. نو زما محترم ورونو موږ ته الله رب العالمین داسې یو خوږ نبی را لېږلی دی. په دنیا کې د هېڅ شخصیت تمام تر ژوند هغه داسې نه دی محفوظ لکه څنګه چې زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم زندگی داغی سیرت داغی کردار هغه محفوظ دی. د دې وجه دا ده چې قیامت پورې هغه نبی دی او نور انبیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه الله یو قوم علاقه ته خاص را لېږل او زه الله رب العالمین ټول خلکو ته عام نبی را لېږلی ما. نو په دې بنا باندې په ځای د دې چې موږ د نورو خلکو نه متاثره شو خاص کر زموږ دا نوجوانان چې نن په دې نیټ کې لګېدلي دا نور ګندونه ګوري او فضولیات ګوري او د هغې د لاس اخلاق او کردار یې خرابېږي او په ګناهونو کې مبتلا کېږي د دې په ځای راولګېږئ. دې علماء کرامو زموږ مشایخو د نبي صلی الله علیه وسلم سیرت ویلی د صحابه کرام رضی الله عنهم سیرت یې ویلی د قرآن درسونه شته د احادیثو درسونه شته او ژوند روان دی. د دې په ځای باندې دا اورئ زما محترم ورونو په کورونو کې داسې یو ماحول جوړ کړئ چې زموږ په کورونو کې د قرآن او حدیث تذکیری او تعلیمات او تربیت جاری. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. صفونه برابر کې مشران نه مخکې صفونه کې ځای ورکړئ.